سلامونه او درنښت د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مه شئ. تیرو کې مو د بنګړیواله ناول شپږمه برخه راسره اورېدلې وه او اوس مو د دې ناول اوومې برخې ته هرکلی کوم. په تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې ایله چې د پلټونکي لال قلاړې تیرې شوې، ساه یې واخیسته او په ارامه اعصابو د خپلې شوبې په لورې را رهي شو. اوس نو د یوې پیالې چایو شوق یې په زړه کې ور وګرځېده. خپل کار ته پام شو او په خپل سکریپټ لیکلو یې پیل وکړ تر څو دا دروند پیټ له اوږې لرې کړي. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. رڼا چې ټوله شپه د میړني سره په ټلیفون باندې په خبرو اترو سبا کړې وه، نو د بیبي او ملغلرې ترور ګونګوسي هم پرې ښه نه لګېده. بیبي او ملغلرې ترور خپله سباناری کړې وه، په رڼا یې غږونه کول چې ولاړه شي او د کور کارونه راسم کړي. نن بیبي د دویم ځل لپاره میړنی راغوښتی وه. د رڼا شک اوس په یقین بدل شوی وه چې د بیبي په زړه کې خو خامخا یو څه شته نو. بلا یې ورپسې کړې وه. هغې باور درلود چې میړنی په هیڅ حالت کې هم له رڼا نه که خدای کول نه تیریږي. رڼا خپله روجایي له مخه نه نیمکښه کړه. په کوټې کې په دیوال باندې ځوړندې ګړۍ ته یې وکتل چې ستنه په 8 بجو ولاړه ده. نو د بنګړیوالې په شان له خپل خوب ځای نه راټوپ وهل او تشناب ته لاړه. په 10 دقیقو کې لمبلې هم وه او پاکې جامې هم اغوستې وې. ژر ژر یې کوټې راسمې کړې. وروسته پخلنځي ته لاړه او په پخلي پیل وکړ چې بیبي راننوته. رڼا ته یې وویل، رڼې ته خو به ډوډۍ جوړه کړې، که د میلمه را نشي نو بیا څه، پخپله به یې وخورو. تا راغوښتی، ما خو دعوت نه دی ورته کړی. که د دا مقصد وي چې زه به په دې میمانیو مقرره کېږم، والله ګمان مې نشي. هدایت او پلټونکي داسې ماران نه دي، والله که خو د دنیا د یو پاړوګر زور هم پرې ورسېږي. خیر دی، الله مهربانه دی. هلک خو ماته هوښیار ښکاري، په بل ځای به د غم وخوري. تا ورته ټلیفون کړی که نه؟ هغه د تا په مخ کې مې چې ورته وکړ بیا مې څه نه دي ورته ویلی او نه ما لیدلی. خیر راشه او ټلیفون ورته وکړه. که نه راته ترور د کور کې تنګه شوې، بیا به ناران باغ ته لاړې شو. رڼا بیبي په مخ کې یو ځل بیا میړني ته ټلیفون وکړ. هغه ورسره واده وکړه چې ضرور به راځي. بیبي نوره مطمئنه شوه چې هلک راځي. سوچ یې کوه چې خامخا یې د دوی کورنۍ خوښه شوې ده. د فرصت په استفادې سره د ملغلرې خوا ته ورغله. له هغې سره په خبرو اترو لګیا شوه. رڼا تر 11 نیمو پورې خپل د پخلنځي نه ځان وزګار کړ. نږدې 12 به وې چې د اپارتمان زنګ ووهل شو. بیبي دروازې ته ورغله چې میړني ته دروازه خلاصه کړي. ویې لیدل چې د صفي ورور نظیر و او بنګړیواله په غېږ کې نیولې. بیبي ته یې وویل، ترورې دا پیشو مو در واخلی، مونږ کره راغلې وه. زموږ سویکه یې ښېګاړې کړې ده، ایسته یې واچوه. زه هم ورڅخه په تنګ شوې یم. دا هم د رڼۍ په شان خپړلونګه ده. ښه خیر، نو په کار مو نه ده، نو زه به یې چاره وکړم. بنګړیوالې د بیبي په لیدلو لکه چې ورسره ستړي مشي کوي په میاو میاو پیل وکړ. په دې کې رڼا غږ واورېد او دروازې ته یې ورمنډه کړه. هغه له پرون راهیسې له کوره ورکه وه او رڼا م ورپسې ډېره خفه وه. مخکې له دې چې نظیر روان شي، رڼا ورسېده او خپله بنګړیواله یې ورڅخه واخیسته. خوشحاله کور ته راننوته. په سترګو یې ښکل کړه. مینت یې ورته وکړ چې ولې له کوره وتلې ده. هغه یې لا له غېږې نه لرې کړې نه وه چې د اپارتمان زنګ بیا په غږېدو شو. رڼا ورمنډه کړه، ور یې خلاص کړ. میړنی د دروازې مخې ته ولاړ وه. میړني چې د رڼا په غېږ کې بنګړیواله ولیده نو دا منظره هغه ته جالبه غوندې وه. بیبي هم د میړني مخې ته ورغله. له روغبړ نه وروسته یې په سالون کې کېناوه. ملغلره ترور لا هم په تشناب کې وه، لمبلې یې. بیبي له میړني سره ناسته وه. رڼا په پتنوس کې یو پیاله سوړ د انارو شربت میړني ته راوړ. بیبي د ملغلرې ترور خوا ته ورغله. دې وخت کې چې میړني ته ښه موقع په لاس ورغلې وه نو له رڼا نه یې غېږه تاو کړه او په دواړو خواو یې ښکل کړه. رڼا هم د بیبي له ډاره سونګه مو ونه کړ. ژر له سالون نه ووته چې په هلک باور نشته.
بله غېږه به ورتاوه کړي او بیبي به یې وویني، نو ښه یې دا وګڼله چې په پردې کې له کوټې نه راووته. ملغلره ترورم له تشناب نه راووته. بیبي ورنږدې شوه، په غوږ کې یې وبګنېده، هلک ماشاءالله ګلالی دی، الله دې ورحمیږي. او ودرېږه خورې، ډېره مه ورخطا کېږه چې زه یې وګورم، برېښنا په ما ډېره ګرانه ده، غمې مه کوه چې ویې ګورې ته به پرې میینه شې. ښه نو چې داسې ده هېڅ غم مه کوه. داسې دمګران راته معلوم دي چې سبا ته به د دروازې ته ملنګ غوندې ولاړ وي. بیبي او ملغلره ترور دواړه په دې خوشحالۍ سالون ته ورغلې. بیبي ولیدل چې میړنی یوازې ناست دی، نور هم زړه ته ښه ولګېده. پوره یقین یې راغی چې رڼا یې په کیسه کې نه ده. رڼا هم پوره خپل ځان کنټرول کړی و او ښه ډرامه یې د یوې بریالۍ لوبغاړې په شان لوبوله. ملغلرې ترور میړنی ښه د زړه له اخلاصه په تندي ښکل کړ. د ډوډۍ تر تیارولو پورې ملغلرې ترور یوه شېبه هم له میړني نه سترګې نه اړولې. ورځ په ټوکو ټکالو مازدیګر ته ورسېده. د میړني خو زړه و چې همدلته خپله بستره واچوي. بیا یې کتل چې د بسترې اچولو جواز نه پیدا کیږي. ناچاره د تګ اراده یې وکړه تر څو ځان خپل هاسټل ته ورسوي او د سبا امتحان لپاره تیاری ونیسي. مخکې له دې چې د رڼا له کوره راووځي، رڼا ته یې وویل چې سبا غرمې نه وروسته په ګرین هاوس کې کومه غونډه ده، نو دا به له ښوونځي نه وروسته هلته ځان وررسوي او راپور به یې جوړ کړي او وروسته به راپور د راډیو دفتر ته یوسي. خپل ځان یې مصروف وښوده چې سبا ته وزګار نه دی. خبره په ډېر مهارت سره رڼا ته ورسول شوه چې بیبي او ملغلرې ترور پرې بوی هم ونه وړ. په ډېرې خوشحالۍ سره یې د رڼا له کوره د هاسټل په لورې تګ پیل کړ. رڼا هم پخلنځي ته لاړه او د پخلنځي په پاکولو او د لوښو په وینځلو یې پیل وکړ. رڼا په پخلنځي کې لګیا وه او بیبي له ملغلرې سره د میړني د صفتونو بازار ګرم کړی و. برېښنا خبره وه چې نن میړنی د هغوی کره میلمه دی، نو نږدې ماښام یې ټلیفون راوکړ. بیبي د رڼا له ویرې خوله ونه خوځوله. برېښنا ته یې وویل چې څه شېبه وروسته زنګ راووهي. رڼا یې د ملا د درد په ګولیو پسې مارکیټ ته ولېږله چې ترور یې لمبلي او ملا یې باد ونیولې. رڼا هم لاړه. د رڼا له تګ نه څه شېبه نه وه تېره چې د برېښنا ټلیفون راغی. ملغلرې ترور د میړني په صفتونو خوله خلاصه کړه او برېښنا ته یې مشورې پیل کړې. لومړی یې ورته هدایت ورکړ چې ښې ښې جامې ځان ته جوړې کړي او ښکلي ښکلي رنګین عکسونه راولېږي. وروسته د میړني رضا کول د بیبي او د دې کار دی. هغې هم ورسره ومنله. برېښنا د خپلو تصویرونو لپاره ښایسته ښایسته جامې برابرې کړې او ښکلي پتلونونه یې واخیستل. هومره چې آرایشګاه ته هم پکې لاړه او د خپلو تصویرونو لپاره د یو فوټو ژورنالست سره هم خبرې کړې وې. د سمندر په غاړې د مستو څپو تر څنګ بیا د خپل سور رنګي موټر خواته او د ښار په یو ښکلي پارک کې پر څوکۍ باندې د کېناستلو په حال کې، بل عکس په یو ډېر لوکس رستوران کې د ډوډۍ خوړلو په حالت کې، وروسته د خپل خوب په کوټه کې د خپل خوب په تاخ باندې او وروسته تصویر د فوټو ژورنالست په مشورې سره سم د کمپیوټر د میز تر شا وویست. ګینټه لا تېره نه وه چې له چاپ نه یې راویستل او د خپلو تصویرونو په لیدلو ډېره خوشحاله شوه. هغه بلکل بدله شوې وه. له یوې زړې پیغلې نه یوې پخې پیغلې ته پاتې کېده. بیبي پخلنځي کې له ملغلرې سره د غرمې لپاره پخلی کوه او د برېښنا او میړني د کوژدنې لپاره یې سره پلانونه جوړول. په خواږه مجلس سره لګیا وې چې په ټلیفون باندې زنګ راغی. هلو مورې سلام. اوی برېښنا جانې، عمر دې اوږد دی، همدا اوس مې له ترور سره دې یادولې. څنګه یې، خیریت خو به وي؟ هسې مورې. ترور مې څنګه ده؟ ښه ده، سلام درته کوي. مورې ما خو د ترور په خوله باندې وکړل، ښایسته ښایسته عکسونه مې واخیستل. د رڼا په ادرس یې درلیږم، ډارېږم چې پټې نه کړي. نه ولې به یې پټوي؟ راجستر یې که. ښه مور کوي، راجستر کوم یې. ترور مې شته؟ هو اخله، ورسره خبرې وکړه. ترورې څنګه یې؟
چې خفه نه شې، زه خو لرې یم او رڼا د چا پروا نه کوي. نه زویه، خدای دې په خیر سره راوله. هلک مې ډېر خوښ شو. خدای دې قسمت ورسره وکړه. ته دې له خیره عکسونه راولېږه، زه به دې له مور سره د یوه لوی دمګر کره لاړه شمه. هغه داسې تعویض راکړي چې ټکو پتره به وي. سمه ده، زه به له خیره ډالر یې هم در ولېږم. د پیسو غم مه کوئ، بس نور ستاسو کار دی. مور ته مې ووایه چې له رڼا نه پټ د هغه د موبایل نمبر واخلي. کله چې زما عکسونه در ورسېدل، رڼا چې ښوونځي ته تللې وي، تاسې به د ټلیفون غوږۍ لاندې کېږدئ. زه به هغه ته ټلیفون وکړم، ورته به ووایم چې زموږ د کور نمبر مصروف راځي، که یو ځل کور ته لاړ شي زما ضروري کار دی له مور سره مې. بیا چې درغی تاسې به ورته زما عکسونه ور وښایئ. له اوږدو خبرو اترو نه وروسته برېښنا له خپلې ترور او مور سره خدای پاماني وکړه. ملغلرې ترور بیبي ته وویل چې دلته پېښور کې یو لوی نجومي دی، په اشنغرۍ کې پاتې کېږي، جان محمد سرحدي نومیږي. نو که دې خوښه وي نن خو رڼا هم له غرمې نه وروسته هغه بلا وهلې ځای ته ځي، نو زه او ته به وخت له لاسه نه ورکوو او ولاړې به شو. تر څو رڼا راځي کار به مو یو څه کړی وي. ولې چې د عکسونو نه مخکې زما او ستا تګ جان محمد سرحدي ته ښه دی. بیبي هم ورسره ومنله. بیبي ته د جان محمد سرحدي ځای او ادرس نه و معلوم، خو ملغلره چې کله پېښور کې پاتې کېده، هغه د خلکو په اصطلاح د جان محمد سرحدي پخوانی ګاکه وه. تل به د خپل زوی توریالي لپاره له همده نه تعویضونه او څاښتونه وړل. له غرمې ډوډۍ نه وروسته دواړه خویندې په ټکسي کې کېناستې او د جان محمد سرحدي په لوري روانې شوې. رڼا نن په سندري رنګې جامو کې تر نورو ورځو ډېره ځلېده. د میړني سره د غرمې د ډوډۍ تر خوړلو وروسته دواړه د ګرین هاوس په لوري چې د څو انجوګانو سیمینارونه پکې جوړېده ور وخوځېدل. د رڼا لپاره دا په ژوند کې لومړی ځل وه چې داسې په ډاګیزه له یوه ځوان سره خوا په خوا یوې لویې غونډې ته روانه وه. میړنی هم خوشحاله وه او هم خفه. خوشحاله په دې و چې د رڼا غوندې جنۍ سره روان وه او ناني په شان ډېر یارانې سوځول، خو خفه بیا په دې و چې جنۍ چندان په سور کې نه ده، لیونۍ غوندې ده، نه چې سبا ورځ ورڅخه په شا شي او دی په ډاګه وولي. د میړني په شان کټ مټ اندېښنې د رڼا زړه ته هم لارې موندلې وې او په سوچ کې روانه وه. میړنی پوهېده چې نانی به ضرور سل په سلو کې راغلی وي. ولې هغه ورته یوه ورځ مخکې د دې غونډې په اړه په ټینګه ټلیفون کړی و چې راډیو ته ورڅخه ریپورټ جوړ کړي. په همدې سوچونو کې لاره لنډه شوه او دواړه ګرین هاوس ته ورسېدل. کله چې دویم پوړ ته پورته شول نو غونډه پیل شوې وه. مخکې له دې چې د غونډې سالون ته سره دواړه ننوځي، میړني خپل ویښتان سره سم کړل او له خپل بیک نه خپله ډایري راوویستله او رڼا ته یې ورکړه او ویې ویل ګرانې دا واخله، هلته بیا لاس تر زنې مه کښېنه، مهم ټکي راته یاداښت کړه. ډېره ښه، زما ویښتان خو سم دي؟ اهو بالکل، زه څنګه تام پوره برابرې. میړنی مخکې او رڼا ورپسې سالون ته ننوتل. په غونډه کې راټولو شوو میلمنو ټولو د دوی په لوري راوکتل. په یوه قطار کې څو څوکۍ خالي پاتې وې. رڼا او میړنی دواړه خوا په خوا سره کېناستل. څو کسانو د سر په اشارې سره له رڼا او میړني سره سلام وکړ. د یوې انجو مشر غونډې ته مخامخ ولاړ و او د خپلې انجو د دندو په اړه معلومات ورکول او خبرې یې کولې. د رڼا سترګې په لومړي قدم کې په ناني ولګېدې او وروسته یې په روبینې چې په ښوونځي کې سره یو ځای په کابل کې لوست کوه او تل د ښوونځي د دورې رقیبه او د دې سخته مخالفینو کې راتله. سترګې ولګېدې خو باک یې پرې را نه وړ. د میړني ناڅاپه پام شو چې نانی د سترګو لاندې پټ پټ رڼا ته متوجه دی. نو په هغه ډایري کې چې رڼا ته یې ورکړې وه راوایېخیسته او رڼا ته یې داسې ولیکل: نن به د دې خلکو ډېره ګرمي کېږي. رڼا ته یې ډایري ورکړه تر څو یې ولولي. رڼا ورته ولیکل: ولې؟ دلته خو ایرکنډیشن هم لګېدلی. دا چې ته زما په خوا کې ناسته یې، که دوی د روسیې په سایبریا کې هم وي نو له ډېره جوشه به پرې خولې را ماتې وي. له خدایه مې هم همداسې غوښتې دي، خو د نر لوري یې که نه. رڼا د روبینې ته د پام دی؟ اهو په دا پیته پوزه
لنډه ونه، خو ځان ورته بیا هم د افریقا د حسن ښاپیرۍ ښکاري. یاره په بلای ووله، اورېدلې دې نه دي چې نه د رنګ شته نه د ونه. هلته د انجو مشر د خپلو فعالیتونو په اړه خبرې کولې او ځان او انجو یې بړه بړه معرفي کوله. خو دلته دغه دوه ورک لیوني مینان په ګرم چیټینګ اخته ول او د انجو مشر هم انګېرله چې نن میړنی لوی راپورتاژ جوړول غواړي، نو د کومک دپاره یې رڼا هم راوستلې ده. خو خبر نه و چې میړني نن بل رنګه ګلان اوبه کړي دي. غونډه د میړني او رڼا په خوږو چټینګونو پای ته ورسېده. د غونډې ګډونوال ټول لاندې سالون ته د چایو د ناشتا لپاره راښکته شول. ټولو ګډونوالو په نوبت سره د رڼا او میړني سره روغبړ وکړ. میړني خپل میني ډیسک له بیګ څخه راوویست او د انجوګانو د مشرانو په لوري ور وخوځېده تر څو غږونه راواخلي، ولې چې ډېرې خبرې خو د چیټینګ په لوبه کې ورڅخه تللې وې. رڼا ته یې وویل چې له خوا نه به یې نه خوځېږي. رڼا لا ستړي مشي سمه نه وه خلاصه کړې چې د یوې مجلې مسؤل مدیر پرې غږ وکړ او خپل څنګ ته یې ځای ورته خالي کړ تر څو رڼا ورسره کینی او چایو ناشتا وکړي. رڼا هم مجبوره شوه لاړه. د رڼا خواته نانی هم له موقع نه استفاده وکړه، ځان یې ور ورساوه او رڼا ته یې د چایو خدمت ترسره کړ. د شیدو نه یې ورته پیاله ډکه کړه، کباب او بسکیټ یې ور مخې ته کېښودل. مسؤل مدیر او نانی رڼا په خبرو کې راتاوه کړه او د لیکنو او شعرونو په اړه یې سره مرکه راتوده کړه. میړنی په خپلو مرکو کې راګیر وه، خو چندانې خوند نه ورکوه. له څو کسانو نه یې خبرې راواخیستې او د رڼا په لورې راغی. رڼا ته یې اشاره وکړه چې راولاړه شي، خو نانی په اشاره پوه شو. مخکې له دې چې رڼا له میړني سره راووځي، نانی ورته د ګرین هاوس په دروازه کې شاه سلامي ولاړ وه. نانی نن په رڼا باندې له سره هم تیر وه. میړنی خو لا د پخوانه بد راته، خو نن یې دومره له پامه بد شو ته به وایې چې شیرین پلار یې وروژلی. میړني او رڼا چې نانی ولیده نو میړني رڼا ته وویل له دې جنجال نه اوس څنګه ځان خلاصوو؟ خیر ته یې غم مه کوه، ما سره یې چاره شته. مخکې له دې چې په لار را سره روان شو ورسره خدای پاماني به وکړو. همداسې هم وشول، خو تر ټولو ترخه خاطره دا وه چې رڼا نن د لومړي ځل لپاره د میړني په مخ کې نانی ته وویل نانی وروره د خدای په امان، موږ ځو چې پر موږ ناوخته ده. د ورور د کلمې په اورېدو د نانی په تندي یخې خولې راغلې او سړې تبې واخیست. د زرپاڼې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو، د بنګړیواله ناول اوومه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.